ښایسته ښایسته ته چې ونه پرې سینګار وبخلې د زړه ازار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پروګرام ویډیو سکپ کوي ما څنګه چې تاسو پینټرو کې ویډیو کتلای دا قصې ویډیو څنګه جوړیږي. نو ملګرو ډیر سمپل اسانه طریقه ده. لټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان تر ډاونلوډ کې چې چا سر نوی لینک لا د ډسکرپشن کې پروت د لاغزن تاسو کول شي ملګرو دا ځان تر ډاونلوډ کړئ. کله مو دا ډاونلوډ کړه دا به تاسو سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ تاسو دا یو انټرفیس راوړي او تاسو ته به دا پلس آیکن ښکاري په باندې به یو پر کلیک اخلئ. بیا ولته خپل ریش سلیکټ کوئ کوم ریش باندې تاسو ویډیو جوړوئ. دا ریش مو چې کله سلیکټ کړئ مرګور تاسو لاندې ښکاري کریټ پروجیکټ دغه باندې به یو ځل کلیک اخلئ. کله مو دغه باندې کلیک واخلئ بیا تاسو ښکاري د پلس آیکن د باندې به کلیک اخلئ. بیا میډیا باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې میډیا باندې کلیک واخلئ دلته باقا تصویر راوخلئ کوم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوئ. کله مو دا تصویر راوخلئ ملګرو تاسو ته بیا ښکاري دلته لاندې موومنټ ټرانسفر دغه باندې به یو پیر دا شانتې کلیک اخلئ او دغه یو اپشن به تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک اخلئ. دا تصویر به دا شانتې لږ راغټ کړئ یعنې دا فول سکرین ته به یې واړوئ. دغه تورې حصې موږ دغه ځینه پاک شي. دا تورې حصې دلته چې کومې راغلي دا به د ځینه پاکې شي. کله مو دا تصویر راغټ کړئ بیا تاسو ته ښکاري دا څلور غشي دغه باندې به یو ځل کلیک اخلئ او دا تصویر هره خواته تاسو بوځئ هماغه خواته تاسو بوتللی شي یعنې صحیح به داسې په خپل نظر باندې داسې صحیح فټ به یې ور ولګوئ. کله مو دا تصویر صحیح ور فټ کړو بیا به د خالي ځای باندې به یو ورته کلیک اخلئ. کله مو دغه باندې کلیک واخلئ بیا دا پلس آیکن تاسو ته ښکاري دغه باندې به یو ځل کلیک اخلئ. بیا میډیا باندې به کلیک اخلئ. دلته باقا ساوند راخلئ کوم ساوند باندې تاسو ویډیو جوړوئ. دا ساوند به دغه شانتې سلیکټ کړئ او بره تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به یو پیره کلیک اخلئ. کله مو دغه باندې کلیک واخلئ بیا دا ویډیو باندې به کلیک اخلئ. بره تاسو ته ښکاري دا درې ډاټ دغه باندې به یو پیره کلیک اخلئ او بیا به دغه شانتې آډیو تاړوئ او دا ویډیو به تنه دغه شانتې پاکوئ. کله مو دغه کار وکړه بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک اخلئ. میډیا باندې به کلیک اخلئ او موږ سره دلته کې دوه دانې پنجیانې دي دغه پنجي لینک هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغه ځین تاسو کولی شئ هغه پنجي هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. دا پنجي به تاسو دغه شانتې سلیکټ کړئ. کله مو دا سلیکټ کړم ملګرو بیا تاسو ته ښکاري دا موومنټ ټرانسفر دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا پنجي دغه شانتې لږه راغټه کوئ او بره تاسو ته دا څلور غش ښکاري دغه باندې به کلیک اخلئ او دا به دا شانتې لاندې راوړئ په دغه ځای کې به دلته ور فټ کوئ. بیا به تاسو ته دا بره ښکاري دغه یو کاپي علامه دغه باندې به کلیک اخلئ. دا به ډوپلیکیټ لیر کوئ دغه شانتې. کله مو دا کار وکړو نو تاسو ته ښکاري دا برنی دغه باندې به یو پیره کلیک اخلئ. موومنټ ټرانسفر باندې به کلیک اخلئ. دا به دا شانتې بوځئ بره یعنې دغه ځای کې به ور فټ کوئ. لیدنه به یې بره ور فټ کوئ. کله مو دغه کار وکړو نو د خالي ځای تاسو ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک اخلئ. بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک اخلئ. میډیا باندې به کلیک اخلئ او دلته موږ سره دغه بله پنجي ده دغه به تاسو یې راخلئ. کله مو دا راواخیستم دغه شانتې موومنټ ټرانسفر باندې به کلیک اخلئ. دا پنجي به دا شانتې لږه وړوکی کوئ. کله مو دا راوړوکی کوئ بیا دا څلور غش تاسو ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک اخلئ او دا پنجي به دا شانتې راوړئ لاندې به یې دغه ځای کې ور فټ کوئ. کله مو دغه کار وکړه دا خالي ځای باندې به یو پیره کلیک اخلئ. کله مو دغه پنجیانې دلته ور فټ کړل نو بیا به دا ویډیو اخرني سر ته ځئ یعنې د ساوند اخرني سر ته دغه ځای ته به راځئ. دغه تصویر باندې به یو پیره کلیک اخلئ او دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک اخلئ. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک اخلئ. بیا به دا پنجي باندې کلیک اخلئ. دا به هم همدغه شانتې او دغه بله پنجي به هم همدغه شانتې او دا درېیمنۍ پنجي به هم دغه شانتې مکمل به دغه ځای پورې رارسوئ. کله مو دغه کار وکړه دغه ویډیو اولني سر ته به تاسو یو پیر راځئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی دغه ویډیو نه به تاسو بیک شئ یو پیره. نو دلته موږ سره یو پروجیکټ ده دغه پروجیکټ لینک هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم نو هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. دا پروجیکټ باندې به یو ځل کلیک اخلئ. کله مو چې کلیک پرې واخیسته دا برنی لیرکس تاسو ته ښکاري دغه یو نه دغه نه دا لاندې دا څلور پنځه تصویران موږ ورته جوړ کړي دغه باندې به کلیک اخلئ. دا شانتې دا پنځه واړه به دا شانتې سلیکټ کوئ. کله مو دغه سلیکټ کړو نو بیا تاسو ته ښکاري دا کاپي اپشن دغه باندې به کلیک اخلئ او دا به کاپي 5 لیر دغه شانتې کوئ. کله مو دغه کار وکړو نو دنه به دا شانتې بیک شئ. کله چې بیک شئ دا تر اوسني ویډیو ته به ځئ او دلته به دا ور فیسټ کوئ. نو زمونږ دا تصویر به دغه شانتې دغه لږ ښکلی شانتې راځي. نو بیا به دا ویډیو اخري سر ته دغه شانتې ځئ. نو بیا به دغه یو پاسې دغه څلور دانې خو موږ دلته راوړي نو دغه نه دا بره تاسو ته ښکاري دغه باندې به دا شانتې کلیک اخلئ. دا به هم همدغه شانتې تر د اخر سره پورې راولئ او دا بل یو به هم راولئ. نو دا مکمل به دغه شانتې راولئ تر د اخري سره پورې دلته به دغه شانتې ور فټ کوئ.
کله مو دغه کار وکړ د ویډیو اولنی سر ته به دا شانتې راځئ د ویډیو اولنی سر ته چې کله راغلی نو دغه ویډیو نه به تاسې بیک شئ دلته به هغه تر اوسني پروجیکټ ته ورځئ او دنه به دا لیریکس کاپي کوئ دغه شانتې د لیریکس باندې به کلیک اخلئ دا به دغه یو آپشن به ورپسې وایي او دا به کاپي لیر کوئ دغه پروجیکټ نه به تاسې یو ځل بیا بیک شئ کله چې بیک شولئ دا تر اوسني ویډیو ته به ځئ نو تاسې به دا ساوند اورئ مثال دا ساوند لیریکس له کوم ځای نه شروع کیږي مثال اوس د ساوند لیریکس دغه ځای نه شروع کیږي دلته به تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ یو پیره کله مو دا ویډیو دلته سټاپ کړله تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به دا شانتې کلیک اخلئ او دا به فیسټ لیر کوئ دغه شانتې دا لیریکس به دلته ورفیسټ کوئ یا به دا لیریکس دغه شانتې لږ رامخکې کوئ او دا لیریکس باندې به کلیک اخلئ دلته به دا ډبل ای تاسې ته ښکاري ایډیټ ټیکس ورته لیکلي دغه باندې به کلیک اخلئ او دنه به دا لیریکس ملګرو تاسې پاکوئ دلته به د هغه ساوند لیریکس تاسې لیکئ کله مو دلته دا لیریکس وري که بره تاسې ته ښکاري دا فونټ باندې به دلته کلیک اخلئ او دلته موږ سره یو فونټ ده دغه فونټ لینک ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم دغه یو فونټ ده دغه فونټ به تاسې دلته ورته سلیکټ کوئ کله مو دا سلیکټ که نو بیا تاسې ته ښکاري دغه 14 دلته ورته لیکلي 14 پی ټي دغه باندې به کلیک اخلئ دا به دلته راوړئ 14 پی ټي ته دغه شانتې نو بیا تاسې ته دا ټیک مارک ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک اخلئ بیا به دا ساوند تاسې اورئ چې د ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمیږي اوس مثال دغلته د ساوند لیریکس ختمیږي بعضې ملګري موږ ته کمنټ هم کړی و چې دغه یاره ما دا لیریکس چې کوم یو دی زر ختمیږي خو نه دغلته تاسې متوجه اوسئ دغه یو آپشن تاسې به دلته ورپسې نه وئ نو دلته چې کله دغه ځای کې یعنې دلته دا لیریکس ختمیږي او زموږ دا لیریکس تر دغه ځای پورې ده نو دلته به تاسې دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دغه ساعت غوندې دا ګنټۍ علامه دغه باندې به کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن ورپسې وایي دغه شانتې بیا د خالي ځای باندې به کلیک اخلئ او دنه به دا شانتې بیک کیږئ بیا به دا لیریکس باندې کلیک اخلئ او دلته تاسې ته ښکاري دا کاپي علامه دغه باندې به کلیک اخلئ او دا به کاپي لیر کوئ نو بیا به تاسې دا ساوند اورئ مثال د ساوند لیریکس دا دوم کوم ځای نه شروع کیږي اوس دلته دا دوم لیریکس چې شروع کیږي نو دلته به تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ او دلته تاسې ته بیا دا یو آپشن ښکاري د کاپي دغه باندې به کلیک اخلئ او بیا به دا فیسټ لیر کوئ بیا به دا لیریکس دغه شانتې لږ رامخکې کوئ دا ویډیو نه بیا دا لیریکس باندې به کلیک اخلئ او دلته به دا ډبل ای باندې کلیک اخلئ دلته به دا لیریکس تاسې پاکوئ او دلته به هغه دوم لیریکس تاسې لیکئ کله موږ دا دوم لیریکس دلته ولیکو نو تاسې ته ښکاري بره دا ټیک مار باندې به یو پیره کلیک اخلئ نو بیا به تاسې دا ساوند اورئ مثال دا دوم لیریکس کوم ځای کې ختمیږي اوس دلته دا دوم لیریکس ختمیږي دلته به تاسې دا ویډیو یو پیره سټاپ کوئ او بیا تاسې ته ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به کلیک اخلئ او بیا به دغه یو آپشن ورپسې وایي دغه شانتې نو بیا به تاسې همدغه شانتې دا ویډیو مخکې کوئ او دا دریم لیریکس به هم همدغه شانتې لیکئ صحیح به ورته متوجه اوسئ هماغه ځای کې به یې دا شانتې کټ کوئ کوم رقم چې موږ مخکې کټ کړ دا څلورم به هم همدغه شانتې لیکئ دا پنځم به هم همدغه شانتې لیکئ دا مکمل تر اخره پورې دا لیریکس تاسې لیکئ کله موږ دا مکمل ولیکه نو بیا تاسې ته دغه اولني سر ته چې کله راغللی اولني سر ته به راځئ کله چې دغلته راغللی نو بیا به دغه شانتې بره بوځئ تاسې ته دا تصویر ښکاري دا تصویر موږ اوله کې ورلګولی دا تصویر باندې به کلیک اخلئ او دلته به ایک فټ باندې کلیک اخلئ دلته به ایډ ایک فټ باندې کلیک اخلئ بیا تاسې ته ښکاري بره سرچ دا سرچ باندې به کلیک اخلئ دلته به تاسې سرچ کوئ سیمپل کله چې تاسې SIM سرچ که نو دلته تاسې ته راځي دا سیمپل دغه باندې به کلیک اخلئ کله مو دغه باندې کلیک واخیسته تاسې ته ښکاري دا سټنډرډ سیټینګ د باندې به کلیک اخلئ او بیا تاسې ته دلته دا درې آپشن راځي 1 2 3 دلته زیډ دلته ایکس او وای او دلته زیډ ورته لیکلي دا زیډ باندې به کلیک اخلئ دا ویډیو دغه شان د تصویر اولني سر ته به راځئ دلته به یو کی لګوئ او بیا به دغه شي باندې کلیک اخلئ د تصویر اخري سر ته به ځئ دلته به یو کی لګوئ د اخري کی چې کله تاسې ولګو نو دا به تاسې راولئ 500 ته کله چې دغه تاسې راوستو 500 ته دغه زیډ صرف 500 ته به دلته راولئ بیا دغه دوم باندې به کلیک اخلئ دا دومینی آپشن دغه باندې چې کلیک واخیسته دا به تاسې راولئ 1.15 ته 1.15 کله چې دغه ته م راوستو نو د خالي ځای تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک اخلئ د ویډیو اولني سر ته به ځئ دا ویډیو زه تاسې ته پلی کوم تاسې دا ویډیو وګورئ دا ویډیو به زموږ دغه شانتې اماده وي بیا چې کله تاسې سوتوئ نو بره تاسې ته ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به کلیک اخلئ او دلته به دا ویډیو سلیکټ کوئ او دا به ایکسپورټ کوئ
دا موږ سره ګیلری کې سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی. که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ، پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما درکه اجازه ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.